د پښتو فلمونو یو مشهور اداکاره چې ټول ژوند د پښتو په مختلفو فلمانو کې د خپل فن په زور د کتونکو زړونه ګټلي وو، خو کله چې وفات شوه د دې په جنازه کې هېڅوک هم شریک نسو. آیا له موږ څخه سوریا خانه هېره شوه؟ د سوریا خانې پر ژوند په کامیابي او د هغې د جنازې په مراسمو باندې له تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، سوریا خان د پښتو فلمونو یو ډیره زبردسته باکماله اکټره وه چې ټول ژوند یې په فلمي ډګر کې تیر کړو او په ډیرو ښو فلمانو کې د خپل فن مظاهره وکړه. سوریا خان ساده انداز او د فن د کرکټر کې به ورننوتله او داسې کرکټر یې په مختلفو فلمانو کې ولوبول چې د ډیرو کتونکو زړونه یې وګټل. سوریا خان په پخوانیو ډیرو فلمانو کې لکه اوربل یو داسې فلم دی چې په دې فلم کې د د خپل فن مظاهره وکړه او د پښتو فلم انډسټري چې تر څو پورې څوک په دې انډسټري کې یو ویډیو جوړوي د اوربل فلم ذکر به خامخا پکې وي، ولې چې په دې فلم کې بدر منیر، یاسمین خان او له هغه سره سره سوریا خان هم د خپل فن مظاهره کړې ده. دا یو تاریخي فلم و، د پښتو فلم انډسټري یو تاریخي فلم و. له دې فلمه بعد پښتو فلم انډسټري هیټ فلمونه شروع کړل او له دې سره سره یو بل زوړ فلم، ډېر ښایسته فلم چې په هغه کې هم بدر منیر او یاسمین خان د خپل فن مظاهره کړې وله، په هغه فلم کې هم سوریا خانه وه. دیدن د هغه وخت یو هیټ فلم. په دارنګه ډېرو فلمانو کې سوریا خان د خپل فن مظاهره کړې وه. سوریا خان یو ساده غوندې یکټره وله، په پېښور ښار کې وزېږېدله او ابتدایي تعلیم یې په پېښور ښار کې وکړو. د دې پلار په فوج کې میجر و. د دې پلار به د ملک په هره کونه کې ټرانسفر وسو، نو د دې ټوله فیملی سره له دې به ورسره وله او هغه ښار ته به لاړو، که لاهور وي که بل ځای وي که بل ځای وي، خو آخر ټکسیله ته لاړه، د پنجاب یو ښار ټکسیله ته لاړه او په ټکسیله کې د خپل ژوند ابتدا وکړه. خو یو وخت داسې راغو چې د دې په سکول کې چې کله دا په 9م جماعت کې وله، د دې د سکول ټولو ټیچرانو یو پروګرام جوړ کړي چې مونږ به په ټور ځو. نو په ټور باندې دوی لاهور ته راغو. په دې ګروپ کې د دوی یو ټیچر وله، هغې ټیچر یې له دې ټولو جینکو نه پوښتنه وکړه چې کوم ځای ته ځو. جینکو ورته وویل چې مونږ فلم انډسټري ته بوزده. دوی فلم انډسټري ته رالو او ایورنیو سټوډیو ته دننه لاړو. چې کله دوی فلم اسټوډیو ته دننه شو، هلته یو باکماله ډایرکټر چې د هغې زمانې یو ډېر ښایسته، ډېر زبردسته، ډېر باکماله ډایرکټر و، ممتاز علي خان او حبیب الله خان. له دې دواړو سره د دې ملاقات وشو. نو حبیب الله خان او ممتاز علي خان دې ته وویل چې مونږ یو فلم جوړوو، په هغه فلم کې ستا څیره بالکل فټ کیږي. که ته په فلمونو کې کار کوې نو له مونږ سره به په دې فلم کې کار وکړې. دا چې کله بیرته ټکسیلا ته لاړه، خپل کور ته لاړه، څو ورځې بعد ممتاز علي خان او حبیب الله خان دواړه ټکسیلا ته د دې کور ته لاړو. د دې له وروڼو سره یې ملاقات وسو او د دره خیبر فلم کې یا سوریا خان کاسټ کړه. دره خیبر هم پخوانی یو ډېر ښایسته فلم و چې په هغه فلم کې سوریا خان اول ځل په مین مرکزي هیروین په کرکټر کې د خپل فن مظاهره وکړه. ګرانو کتونکو، سوریا خان چې په کومو فلمونو کې د خپل فن مظاهره کړې وه، د هغه څو خواږه ښایسته کلیپان له تاسو سره شیر کول غواړم.
خوش رنگیږي باندې چمکو کې باندې چمکو کې هغه په مینا مینا په وړا جبا خبره. ګرانو کتونکو دا و د سوریا خانې د فلمي دور د یو څو فلمونو واړه کلیپونه. د فلمي ستوري چې کله دی د وروج په وختو کې وي دته به د دنیا جهان انسانان شاوخوا کېږي، د سره به ملاقاتونه کوي، د سره به ناسته پاسته کوي، او چې کله یو اکټر له سکرین آوټ سي بیا یې هېڅوک تپوس نه کوي. همدارنګه د مرګ په ټیم کې، د مرګ په وخت کې او د جنازې په مراسمو کې له سوریا خانې سره د شوبیز د دنیا هېڅوک هم نه و. په پټه خوله خاورو ته وسپارله سوه، نه چاته پته، نه چاته حته، نه چاته دا معلوم و چې سوریا خانه چرته خاورو ته وسپارله سوه. دا د پښتو فلم انډسټري یو داسې تور داغ دی چې یو اکټر، یو اداکار یا یو اداکاره په پښتو فلمونو کې د خپل فن مظاهره کوي او په لکاو کتونکي یې د هغې فن خوښوي، مینهوالي وي. بیا چې کله د مرګ وخت راسي، بیا دا وفات شي یا دی وفات شي، بیا هغه ټیم یې څوک پوښتنه هم نه کوي. پکار دی چې مونږ خپل فنکاران، خپل هنرمندان، خپل اداکاران، خپل اداکارې له مونږه هېرې نه شي. ګرانو کتونکو ژوند یو رنګه نه وي، کله خوشحالي وي او کله غم وي. دا دواړه د ژوند په سفر کې له هر انسان سره ملګري وي. دا رنګه له سوریا خانې سره هم په ژوند کې دا دواړه ملګري څنګ په څنګ ولاړو. کله چې دا د وروج په وختو کې وه، هغه وخت کې خوشحالي وه، دې سره ګاډۍ وه، خپله بنګله وه، بینک بیلنس و. بیا یو وخت داسې راغو چې دې سره دا ټول څیزونه ختم سو، غمونه راغو، پریشانۍ راغې. بیا په هغو پریشانۍ په دور کې، په وخت کې، په دوران کې د پښتو فلم انډسټري پرېښوده او ټکسیلا ته خپل رور ته لاړه، او باقي ژوند یې ټول په ټکسیلا کې تیر کو. له پښتو فلمونو څخه کناره کشه سوه. مزید یې په پښتو فلمونو کې بلکې په یو فلم کې هم د خپل فن مظاهره نه کوله. خو یو وخت داسې راغو چې دا بیماره شوه او په یو حادثه کې په لاس ګوډه هم سوه، د لاس هډې مات شو او په ټکسیلا کې ګرانو کتونکو پاک ورسېده. سوریا خانه چې کله وفاته شوه نو مونږ ته یو سوال پرېښودی. هغه سوال دا چې آیا زما بس دومره قدر و؟ آیا زه په فلمانو کې چې ما د خپل فن مظاهره کوله، هغه وخت ډېر مینهوال ما سره شاوخوا کېدل، بیا چې کله اوس مړه شولمه بس زما قدر همته دې ځای و؟ دا زمونږ بدبختي هم ده چې مونږ په ژوند د چا قدر نه کوو. بیا چې کله مړ شي بیا ووایو چې ډېر ښه انسان و، ډېر ښه کس و. دارنګه سوریا خان یې په مرګ هم چا دا خبره نه وکړه چې دا ډېره ښه اکټره وه. نه تر اوسه پورې په سوشل میډیا د شوبیز دنیا د هغو خلکو کومو اداکارانو چې په ژوند کې له سوریا خان سره د خپل فن مظاهره کړې ده، تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې د هغو اداکارانو له اړخه له طرفه د سوریا خانې د تعزیت یو خبر نه دی راغلی. ګرانو کتونکو دا یو دردناکه کیسه چې ما له تاسو سره شیر کا. که تاسو دا رنګه ویډیو مزید غواړئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ چې دا خبرې د پښتو فلم انډسټري او د هغو کتونکو ته ورسي کوم کتونکي چې فلمي دنیا خوښوي. خدای پاک د سوریا خان سره له خاورو په جنت الفردوس کې یو اوچت مقام ورکړي او د دې چې څومره پسماندګان وي، څومره مینهوال وي، هغو ټولو ته دې خدای پاک د زړه صبر ورکړي.
ستاسو له ټولو یو جهان مننه.